ولسی ماما یې؟ نه الله الحمدلله خدای هم دې مات کړي. یا څوک شهیدان کیږي؟ اوس مثال په تور خمیني مردور شو دی د سنیان هغه پکې خفګون پکې دا څه حساب دی د ښه کار کې غلط نو هغه خو له هغو کسانو نه پوښتنه وکړه چې څوک خفګان پې کوي. موږ خو نه خفګان پې کړی نه مو خوشحالي پې کړې ده. نه خوشحالي خو والا په کور وي سړی په وکي نو موږ خوشحالي ته ورخلاص سوي نه یو ځکه د موږ ضمیر ویښ ضمیر ده. موږ دا خلک خو په دې باندې نه پوهېږي لیکن موږ هر وخت کې د امت په حال باندې مو زړلي دي د امت په حال باندې دردېدلي یو. نو خوشحالي که داسې فکر وکړي چې امت له یوې لویې فتنې نه خلاص ول لکه د عراق مسلمانان چې په لکونو باندې دغو خلکو شهیدان کړي ول د سوریې مسلمانان د یمن د لبنان د لیبیا د افغانستان والحمدلله هغه مؤمنان مسلمانان که خوشحالي ورباندې وکړي ورسره لګېږي ځکه په میلیونونو مسلمانان په شهادت رسولي. بل طرف ته که وګوري چې د یهودو لخوا په غزه باندې ظلم کیږي نو دا دعا به ورته کوو چې اله العالمین دې دا دواړه ظالمان په خپل منځ کې په یو بل باندې هلاک او تباه او برباد نیسو نابود کړي. آمین امین امین. دواړه د اسلام دښمنان دي، د مؤمنانو مسلمانانو دښمنان دي. اسلام ته ګټه نه ده رسېدلې، دین ته ګټه نه ده رسېدلې. ټول عمر مسلمانانو ته ضرر رسولی ده، ټول عمر مسلمانان ځورولي په تکلیف کړي دي. نو د موږ مسلمانان خو تاریخ زر هېروي، د موږ مسلمانان خو بیا خاص کر پښتانه دومره عجیبه خلق دي. د موږ دا پښتانه سخت زر خطا وځي، ښه ګمان کوي په هر چا باندې. دا اوس که تاسو خیال کړی وي زه یوه خبره هسې د عاقلو انسانانو ته اشاره ورته کوم. په افغانستان کې د ایران سفیر وویل وای افغانانو قربان موسم په دې سبا کې ټولو افغانانو چکچکې ورته وهلې ولادي مګي و داسې که نه و ظالمانو. هغه د بوش وخت در یاد کړی یاسر رفسنجاني احمدي نجات دی ورته ویل وای او بوش ورته ویل چې کور مو ودان ای رفسنجاني ای احمدي نجات چې له موږ سره د مرسته د افغانستان په تباه کولو کې د افغانستان په ورانولو کې د افغانستان د مظلومو مسلمانانو په شهادتولو کې مرسته راسره. رفسنجاني څه ورته وای آقای بوش اگر ما نمی بودیم تا وای افغانستان کې داسې زر کاروایی وای نسوای کولی، دا موږ سره تاسو سره مو مرسته وکړه. تاسو دا اوس درو اخلي، دا اوس چې کوم مسلمانان همدغه خلکو ظلمونه ورسره کول یا په شهادتونو باندې رسول، تاسو د سوریې مسلمانان راواخلي نو په دې سوریې کې د خلکو چې کوم ظلمونه وکړل 100 کاله یهود په غزه باندې نور هم په خدای قسم کې وکړي. یقینا هم داسې ده. د پریس ماشینونه داسې نور پسې راواخلي. نو خبره دلته دا ده اهل سنت والجماعت باید په خپل تاریخ باندې ځان خبر کړي او پښتانه چې دومره تباه او ذلیل دي. ګورې په د خیبر پښتونخوا کې پښتانه ذلیل دي، په افغانستان کې ذلیل وو. ولی ذلیل دي؟ ولی تباه دي؟ ولی برباد دي؟ چې ښه ګمان کوي په هر وخت کې په خپل دښمن هم ښه ګمان کړی. اچا چې وزلی ده په سر یې داسې لیږ لاس راتیر کړي د یو مطلب دپاره بیا له هغه سره راغورځېدلی وي چې وزلی یې مې تباه کړی یې مې هر څه یې ورباندې کړي. خو ګمان ښه داسې په چا وسي، خو دا نه داسې ته لس وارې له یو غار نه وچیچلی سي. پیغمبر علیه السلام وایي مؤمن مسلمان له یو غار نه 2 ځلې نه چیچلی کېږي. بالکل. هغه 300 مسلمانان دا اوس 2 کاله مخکې چې په سرحداتو په 1 ساعت کې په شهادت درته ورسول دي خلکو. په 1 ساعت کې مسافر و 300 مسلمانان. داسې نور پسې راواخلئ، نور قصې بیخي ډېرې زیاتې دي. الله دې رحم وکړي. خدای جل وعلا دې مسلمانان الله تعالی دې سفیر مات کړي. قدرمن شه الله محمد مهرباني زاهد صاحب
محترم مخته حافظ تاسو سره بس وکړي دوی په اړه کنه دوی نن کوم هغه خواره کوي حافظ نو خدا سي کوم دي حافظیان ورور وي